لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. رب العالمین قرآن حکیم کی اعلان کړی دی او دا اعلان د رب العالمین د آدم علیہ السلام نه تر د نبی علیہ السلام پورې ټولو پیغمبرانو ته دی او بیا د پیغمبرانو نه وروسته د هغوی امتونو ته دی. فرمایي چې پیغمبرانو د هره زمانه کې خپل پیغمبر ته ویلي دي کلوا من الطیبات واعملوا صالحا چې تاسو دوه کاره وکئ کم مال او کم رزق چې خورئ نو هغه پاک او صاف وخورئ حلال او بیا عمل هغه وکئ چې په کم الله خوشحالیږي نیک عمل ورته وایي. رونو په دنیا په ژوند کې د نیک عمل د قبلېدو دپاره لوی څیز حلال خوراک خوړل دي. که یو سړی حلال ونه خوري او د مال حرامي غلطي ګندی د عبادت د خدای په دربار کې ناقص ته نه قبلېږي. دې که دعاګانې کوي د الله په حضور کې او خدای ته جاړي دعا هم نه قبلېږي. بعضې وخت کې مونږ وایو زمونږ دعا نه قبلېږي، مونږ وایو زمونږ عبادت نه قبلېږي. د هغې لویه بنیادي وجه دا ده چې زمونږ خوراک پاک نی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی ډیر کله ته یو سړی وي منډې ترړې وی په سر او په ږیره دوړې الوتي شکل یې د عاجزۍ وي او د الله په دربار کې لاسونه اوچت کړي او یا رب یا رب یا رب اے پروردگارا اے پروردگارا اے پروردگارا زما دعا قبوله کې. لیکن نبی علیہ السلام فرمائی ډوډۍ حرامه، سکل او خوراک او سکاک دواړه حرام، جامه حرامه چې کم کور کې اوسیږي هغه حرام. فانا یستجاب لذلک نو کدی ډیرم الله ته درخواستونه کوي او چغې وی 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 خو چې خوراک او سکاک او کور او ډوډۍ او جامه هر څه حرام د دعا د خدای دربار کې نه قبلېږي. نو د دعا د قبلېدو دپاره د عبادت د قبلېدو دپاره او د الله په دربار کې د نزدېکت دپاره لوی څیز چې دی هغه حلال رزق خوړل دی. نو الله دې موږ د حرامو نه وساتي او حلال دې خدای راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي تپوس ته لاړ چې ورته کېناست د هغه زنکدن سخت شو، دومره زنکدن سخت شو چې د پیغمبر علیه السلام په ډېر لوی رحم راغی چې یا خدای دا خو ډېر سخت تکلیف کې دی او پیغمبران پوهیږي هم په دې صورتحال ډېر تکلیف کې. او نبی علیه السلام د کلمې د شهادت تلقین ورته شروع کړو ځکه دا زموږ د مسلمانۍ طریقه ده چې یو سړی مري د مرګ وخت کې هغه ته کلمې شهادت اوروه ورته وایه مه چې داسې ووایه ولی پا هغه به تکلیفی اسې نه ده نه لفظ د خولې نه وباسي خو اوروه ورته د دواړو جهانو سردار مبارک د خپلې برکتي خولې نه ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړل د هغه ژبه نه ګرځېده. نبی علیه السلام تپوس وکوئ څه چل خو دې په دې سړي کې تپوس یې وکوئ ده کې څه غلطي ده او څه ګناه ده پکې. وی صاحب نور خو ډېر د مونځ پابند د روجې پابند د زکات پابند مسلمان له تکلیف نه دی ورکړی، یو نقصان او غلطی پکې وه اوس دا پته نه لګي چې دا خدای په هغې رانیولې دی او که په بله. وی څه شی دی؟ وی تول کې به نقصان کو د بل نه چې به شی اغېشته درون به یې تله خپله چې به یې ورکو کم به یې ورکو. اغېشتل درانه ورکول سپک دا چلی کړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک سر مبارک ښکته که چې اندازه ولګوي چې دا غلطي په څه وجه ده. وی بیهي هم په دې وجه دی خدای نن رانیولی زنکدن په دې وخت کې. ګوره هغه مال خو ته پاتې دی، کم مال چې ده د خلقو نه درون اغېشتی دی بل له سپک ورکړی خو ته پاتې شو، په هغې به بچي مزې کوي، خاندان به پې مزې کوي، لیکن زنکدن وخت کې تکلیف به درته میلاویږي. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی
وی دا هغه انسان نه بیوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل آخرت خراب کړي. نو آخرت یې خپل خراب کړه، ځنکدن یې خپل سخت کړه، دنیا د بچو جوړه کړه. حلال خوراک کې چې کم برکت دی په حرامو کې دا نشته. 5 روپۍ حلال د کروڑونو روپو د حرامو نه بهتر دي. حرام مال به ډېر زیات دي، بینکونه به دې ډکي، جایدادونه به دې ډېري، بینک بیلنس د دنیا نظام به دې برابري، خو د زړه هغه سکون او اطمینان به بالکل نه. داسې لارې اصولې به ورته خدای جوړې کړي چې هغه مال به لګېږي او په پریشانۍ به لګي. مال به د نظیم ته به پې خفه مې، او حلال مال که 5 روپۍ وي ته به مطمئنې، لارې به ورته بندې وي، غلطو لارو باندې به نه ځي، ته به ورکې خوشحاله، ژوند به دې خوشحاله، برکت به پکې ډېري.